د ناز مینه لنډه او دردونکې کیسه. امید لرم چې تر پایه پورې را سره واورئ. نن مې زړه ډېر تنګ و. په یو چا پسې خفه وم. د هغې یادونه مې په زړه راګرځېدل. واټساپ ته لاړم، څوک انلاین نه وو. نور مې هم زړه خفه شو. مریم هم نه وه، هغوی هم میلمانه درلودل. راته ویلې وو چې د شپې نشم کولی انلاین شم. مریم مې ټولګیواله وه. ما به د خپل زړه خبرې مریم ته کولې. د مریم نه مې هیڅ شی نشو پټولی. هغه هم تل را سره وه. تل به یې زما خبرو ته غوږ نیولو. زما دردونه به یې اورېدل. زما اوښکې به یې وچولې. څومره چې زه د مریم سره راحته وم، نور د هیڅ چا سره نه وم، حتی خپلې مور سره. او مور خو مې هیڅکله دا پوښتنه نه وه رانه کړې چې کومه ستونزه لرې، څه خبره ده، یا هم کوم بل څه. مور ته خو مې ورونه ډېر ګران وو، تل به د هغوی اندېښنه ورسره وه. نو ما هم د خپل زړه خبرې د مریم سره شریکولې. هغې به هم په ډېر دقت زما خبرو ته غوږ نیوه. زما د زړه یو لوی ارمان دا و چې یوه ورځ مې مور را سره په مینه خبرې وکړي. خو خیر دا خو زما د هرې ورځې حال و. له سترګو نه مې اوښکې روانې شوې. د واټساپ په سټیټس یعنې په وضعیت کې مې ولیکل، کله کله دا زړه دومره تنګ شي چې غواړي په چیغو چیغو وژاړي. ډېرې خبرې وکړي، خو د ویلو لپاره کلمې نشي پیدا کولی. دا هغه وخت چې له ژونده ستړی یې، نور ژوند کول نه غواړي. په همدې وخت کې د موبایل په صفحه یو پیغام راغی. دقت مې وکړ، ټیلیګرام کې پیغام راغلی و. لیکل شوي و: سلام علیکم، ښه یاست؟ شپه مو په خیر. هیڅ توجه مې ونه کړه، ځکه ټیلیګرام کې تل راته داسې میسجونه راتلل. په کومو ګروپونو کې چې زه وم، تل به خلکو مزاحمت کوو. ما هم هیڅ باور نه کولو. ځنډ وروسته یو اوږد پیغام د موبایل په صفحه ښکاره شو. بې له دې چې ټیلیګرام ته لاړه شم، پیغام مې وویل چې لیکلي وو: نه پوهېږم څوک یې، د کوم ځای یې. زه هم پوښتنه نه کوم، د مزاحمت کولو اراده هم نه لرم. یوازې درنه څو شېبې وخت غواړم، ځکه نن مې ډېر زړه تنګ دی. نن مې خپله مینه د لاسه ورکړې. غواړم خپل د زړه حال یو چا سره شریک کړم، خو څوک مې نه درلودل. همدې لپاره مې تاسو ته مزاحمت وکړ. که نه غواړې را سره خبرې وکړې، هیڅ خبره نه ده. زه هم نه غواړم په زور خپل درد چاته واوروم. مخکې له دې چې فکر وکړم، ومې لیکل: نه وروره، زه به ستاسې خبرې اورم. هیله کوم تاسو خفه نه شئ، دا چې تاسو ته مې زر ځواب درنه کړ. خو زه به د یو ښه اورېدونکي په حیث تاسو درد اورم. راته ویې لیکل: مننه خورې که نه خفه کېږې، زه تاسو ته خور ویلی شم، ځکه زه خور نه لرم. ما ورته ویل: نه وروره، زه ولې خفه شم؟ بس د نن نه وروسته زه ستا خور شوم. زه ستا هر درد د زړه په غوږو اورم. هغه راته ولیکل: مننه کوم خورې، دا چې غواړې زما خبرې واورې. باور وکړه زړه مې نور د دې دردونو تیرولو توان نه لري. څو د ژړا سټیکرونه هم ورسره وو. ما ورته ویل: خیرت دی وروره، څه خبره ده؟ د مینې درد خو به نه وي. یو د خندا سټیکر، ورپسې څو د ژړا سټیکرونه پیغام کې ښکاره شول. پوه شوم چې د خندا سټیکر د ډېر درد او ترخی خندا علامه ده. ورپسې پیغام کې لیکلي وو: ناکامه مینه. زه به د ناکامې مینې کیسه درته وکړم، خو یو شرط لرم. ما ورته وویل: ووایه وروره، څنګه شرط؟ هغه دا چې زما د کیسې په اورېدو به نه خفه کېږې او نه به ژاړې. ما ورته ویل: ښه سمه ده، نه ژاړم، ووایه که نه. پیغام راغی: غوږ شه خورې. زه 20 کلن یم، د حقوقو پوهنځی وایم، 2م سیمیستر مې ده. یوه ورځ د سیمینار لپاره مې تیاری نیولو. د سیمینار د موضوع لپاره مې معلومات راټولول. د ټیلیګرام یو ګروپ کې مې د موضوع اړوند معلومات وغوښتل. 1 ساعت وروسته په شخصي کې راته د موضوع په اړه معلومات راغلل. د لیږونکي نوم ته مې وکتل، د ناس په نوم وه. ورپسې میسج راغی: سلام، دا معلومات را سره وو، نو تا ته مې درولېږل. خدای دې وکړي چې په درد دې ولګېږي. ما ورته ولیکل: مننه کوم، بس همدا مې په کار وو. هغې راته ولیکل: هیله کوم کومه خبره نه ده. فکر کوم تاسو د حقوق پوهنځی وایست او 2م سیمیستر به مو وي حتما. ما ورته ویل: هو، تاسو څنګه پوه شوئ؟ هغې راته ویل: ځکه زه هوښیاره یم. یو د خندا سټیکر هم ورسره و.
ورپسې مې سج راغی، ټوکه مې وکړه. زه هم حقوق وایم، 2م سیمیستر مې دی. څه وخت مخکې دا زما د سیمینار موضوع وه. دا معلومات مې په ډیره سختۍ را پیدا کړل. اوس هم دا راسره وو، نو ما هم تاسو ته درولېږل. ما ورته وویل مننه کوم اغلې ناز، رښتیا ستاسو نوم ناز ده که نه؟ هغې راته وویل هو زما نوم ناز دی، د ننګرهار اوسېدونکی یم. او ستاسو نوم؟ ما ورته وویل زما نوم ساحل ده، د کابل اوسېدونکی یم. هغې راته وویل ښه خوشحاله شوم. ما هم ورته وویل زه هم تاسو ته ښه وخت. ناز سره مې خدای پماني وکړه، خپله موضوع مې ښه وویله، ښه تیاری مې ونیوه. سبا ته مې ډېر ښه سیمینار ورکړ، استادانو ډېر تشویق هم کړم. کله چې کور ته راغلم لومړی مې ناز ته د مننې پیغام ورولېږه. ما او ناز به هر وخت یو بل ته پیغام کولو، ډېر ښه ملګري شو. خو زما زړه کې هغې لپاره یو بل څه پیدا شول. هو زه هغې باندې مین شوم. ناز سره مې ډېره مینه کوله، خو هغې ته مې ویلی نه شوی. یوه ورځ مې ورته وویل ناز غواړم درته یو څه ووایم، خفه کېږي خو به نه؟ هغې راته وویل نه ولې خفه شم، ته مې ملګری یې، د ملګري څوک خفه کېدی شي ها؟ ما ورته ویل سمه ده نو تا مینه کړې؟ هغې راته وویل هو ما مینه کړې. د نړۍ داسې کس نشته چې مینه به یې نه وي کړې. ما هم مینه کړې د فهیم سره. د فهیم د نوم په اورېدو حیران شوم، سر را باندې وګرځېده، نه پوهېدم څه وکړم. غوښتل مې ټلیفون بند کړم، خو بیا مې ویل ناز به شک وکړي، داسې نه چې رانه خفه شي. پیغام راغی، لیکلی وو فهیم هغه کس دی چې زه ورسره ډېره مینه لرم، هغه مې ژوند دی، هغه مې ساه ده. موږ یو کال کېږي چې یو بل سره مینه کوو. د فیسبوک له لارې مو یو بل سره وپېژندل، لاس مې لړزېدو، خو پیغام مې ولیکه، الله مو یو بل ته ورسوه. هغې راته وویل امین. او تا څنګه؟ ما ورته ویل یعنې څه؟ هغې راته وویل یعنې مینه دې کړې؟ ما وخندل نه ما مینه نه ده کړې، او که کړې مې هم وي مهمه نه ده. ښه ناز زه ځم، تا ته ښه وخت غواړم. نور مې د ناز سره خبرې نه کولې، د ژونده ستړی وم، درس ویلو ته مې زړه نه کېده. یو ورځ مې وغوښتل چې ناز ته میسج وکړم، ومې لیده چې ناز 5 ورځې مخکې انلاین وه. شمېرې ته مې زنګ ووهه، بنده وه. ځان سره مې وویل کېدای شي چې خپله شمېره یې بنده کړې وي. خو وروسته له 1 میاشتې په یوه ناپېژانده شمېرې پیغام راغی چې لیکلی وو ساحله ښه یې؟ زه ناز یم، هیله کوم انلاین شه، غواړم در سره خبرې وکړم. واټساپ ته لاړم. ناز راته وویل چې 1 میاشت مخکې د ناز ورور د هغې او د فهیم د اړیکې نه خبر شوی و. موبایل یې رانه واخیست، زه یې په کور کې بندي کړم. اوس پوهنتون ته هم نه ځم. ناز نه مې وپوښتل چې ورور دې څنګه خبر شو؟ ناز راته وویل فهیم ورته زنګ وهلی و چې ناز را سره اړیکه لري. ناز پرله پسې د ژړا سټیکرونه راولېږل. زه هم سخت ورته خفه شوم. هغې وویل فهیم ډېر پست انسان و، هغه د نورو جونو سره هم اړیکه درلوده. کله چې زه خبره شوم جنګ مې ورسره وکړ، او هغې زما ورور ته وویل تر څو رانه غچ واخلي. ناز ډېره خفه وه. هره ورځ به یې راته میسجونه کول. ما هم کوشش کوم چې خوشحاله یې کړم، د دې حالت یې وباسم. همداسې هم وشول. داسې ورځ راورسېده چې ناز نور فهیم هېر کړی و، هغه یې نه یادوه، نور یې نه ژړل، خوشحاله وه، بیا یې ژوند کول زده کړي وو. یوه ورځ یې راته وویل ساحله ته ډېر ښه انسان یې، ته زما د خوشحالۍ دلیل یې، زه در سره مینه لرم، غواړم همیشه را سره واوسې. ما چې د دې ورځې سخت انتظار کاوه، خپل د زړه خبره مې ورته وکړه. نور نو زه او ناز ډېر خوشحاله وو، یو بل سره مو ډېره مینه کوله. ما هغه هیڅکله خفګان ته نه پرېښوده، خو څو ورځې مخکې بل ډول چلند وکړ. خبرې به یې راسره نه کولې. ورته ومې ویل ناز څه خبره ده؟ رانه خفه یې که څه بله ستونزه ده؟ ولې داسې چلند راسره کوې؟ اول خو یې هیڅ هم نه ویل، خو ما ډېر فشار ورباندې راوړ. آخر یې راته وویل چې فهیم ورته زنګ وهلی او یو بل فرصت یې ورنه غوښتی. راته ویې ویل ساحله ته ډېر ښه انسان یې، خو باور وکړه زه فهیم نشم هېرولی. زما زړه اوس هم هغه غواړي، د هغه لپاره درزیږي. ما فکر کوه چې شاید هغه هیر کړم او ستا سره یو نوی ژوند پیل کړم، خو نشم کولی. ما وبخه.
زه هغه نشم هیرولی. سر را باندې وګرځېده، نه پوهېدم څه وکړم. موبایل مې بند کړ. ښه ډېر مې وژړل. 8 ورځې آنلاین نه شوم. حتی د خپلې کوټې نه هم نه راوتلم. اخر نن شپه مې ناسته زنګ وواهه. ورته ومې ویل تا یو وار زما زړه ته ونه کتل؟ دا دې ونه ویل چې په ما به څه تېرېږي؟ تا زما ملګرتیا، زما مینه دې هېره کړه. د هغه په یو زنګ اوس چې غواړې ته هغه ته یو بل فرصت ورکړي، نو ښه ده ور یې کړه. او دعا کوم چې الله مو خوشحاله لره. د الله په امان. او یوه هیله درنه کوم، ما بلا کړه. نه پوهېږم ما څومره ژړلي وو. سترګې مې د ژړا له امله نه شوی خلاصولی. پیغام راغی: خورې ته ښه یې؟ ولې چپ یې؟ داسې نه چې وژاړې. خورې ما خو درته ویلي وو چې نه به ژاړې. ما ورته وویل وروره که زه ونه ژاړم زړه مې ژاړي. هر څه چې وکړم خو نه کیږي. الله دې بې درده کړه. بس دا نو ژوند دی، کله خوښي او کله غم وي. هغې راته وویل امین، مننه کوم خورې. دا نو زما ناکامه مینه وه، نور نو ناوخته شوی. تاسو ته ښه شپه. خو خورې مننه کوم، باور وکړه زړه مې سپک شو. هغه خبره رښتیا ده چې غم په ویلو سپکېږي. ما ورته ولیکل هیله کوم وروره، ښه نو تاسو ته هم ښه شپه، الله مو مل شه. هغه لاړ، خو ما خپلې اوښکې نه شوی کنټرولولی. زما چې دا حال و، الله خبر چې د هغه به په زړه څه تېرېدل، څومره به یې ژړلي وي او څه حال به یې و. په کومه لاړې غږ دې ورک شو، په کومه لاړې غږ دې ورک شو ناځوانه، تا خو د قیامت تړل شرطونه. لعنت زما په بېوسۍ شه، لعنت زما په بېوسۍ شه، له خدای راکړي لالي سترګې اړومه. په تورو غرو دې ځان پناه کړو، په تورو غرو دې ځان پناه کړو، د بېوسۍ غږ به مې څوک در رسوینه. د جدایۍ اول ماښام دی، د جدایۍ اول ماښام دی، د درد ګولۍ ورته په لپو لپو خورمه. بیلتونه سوال به درته وکړم، بیلتونه سوال به درته وکړم، ما ته مې خپل جانان را پرېږده چې راځي نه. د بېوسۍ حد ته مې ګوره، د بېوسۍ حد ته مې ګوره، خالق را کړې ژبه ګونګه ګرځومه. څه د لمدو لونګو بوی دی، څه د لمدو لونګو بوی دی، بیا کومې پیغلې په سلګو ژړلې دینه. چې ستا غمونه مې مړ نه کړي، چې ستا غمونه مې مړ نه کړي، د غریبۍ تبې مې ډېرې تېرې دینه. ماښامه ستونی مې را ډک دی، ماښامه ستونی مې را ډک دی، د کوم دیوال ډډې ته چغې ووهمه. د تقدیرونو پاکه خدایا، د تقدیرونو پاکه خدایا، زه د ازل له برخې ډېره تنګه یمه. په ما به ښې ورځې رانشي، په ما به ښې ورځې رانشي، ګډوډ خوبونه مې بېګا لیدلي دینه. چې مې د سخت یار خبرېږي، چې مې د سخت یار خبرېږي، په ما به درد د زړګي څه څه کړي وینه. تاوان د دواړو برابر دی، تاوان د دواړو برابر دی، ما ته بایللې تا زه بایللی یمه.